ربا غریب نخل نفرات کوي دلتا مالدار سړی عزت کو پدین کی فرقه نشتا داولی مسلمان ډلې ډلې تنسیلی کو پدین کی فرقه نشتا رسید دین رانی سو راځي یو ټولګه جوړې کو پدین کی فرقه نشتا داولی مسلمان ډلې ډلې تنسیلی کو پدین کی فرقه نشتا یو الله د ټولو یو پیغمبر دی یو کعبه قبله ده یو قرآن رهبر دی د پاک نبی حدیث منزل ته لارې که پوهېږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته یو ملت قائم شو راغلو چې قرآن اوس هم هغه رب دی دا زموږ ایمان یو ملت خو یو وجود دی بیا څنګه بیلیږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته هر چا په وچرتا داسې اورېدلې رب وایي قرآن کې مشئ ډلې ډلې ټول په دین مضبوط شئ ولې خپلو کې جنګېږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته یو مذهب کې خدایا څومره مذهبونه یو بل کافر بولي وایي دلیلونه یو مذهب کې خدایا څومره مذهبونه یو بل کافر بولي وایي دلیلونه مونږ د چاو منو مونږ په زړه درسېږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته رسۍ د دین رانیسو راځئ یو ټولګې جوړېږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته هلته کې اغیاره مونږ له ګورې داما وای چې بسرنګ دوی بشي تماما دلته کې په یو امین جګړه دا غولیږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته رب مونږ خلیفه یو درته رالېږلې مونږ سره رڼاګار پیدا کړو ښکلې راشئ د الله په خاطر خپلو کې وکېږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته یو که مسلمان شي مټ کې به یې زور شي هله به د خدای دین هر طرف ته خور شي یارانه مونږ په دې ارمان باندې غولیږو په دین کې فرقې نشته دا ولې مسلمانه ډلې ډلې تقسیمېږو په دین کې فرقې نشته ما یو نظم لیکلی د بیګا مې لیکلی تازهنی نظم دی د مدرسې طالب علم باندې په د هغې نه مخکې د قرآن په عظمت سره یو څو لنډ غوندې نظم ویم په هغې کې دا کوم ګلالي ماشومان طالبان چې فارغ شوي دي دوی ته پکې مبارکي ووایم قرآن د خدای کلام دی د قرآن له برکته قرآن د خدای کلام دی د قرآن له برکته څه خلق شي اوچت او څه چې لاندې تر قیامته قرآن چې چا یې زده کړو او قرآن چې چا را خپل کړو هغه په دوه جهانه کامیابۍ سره ځان مل کړو او قرآن چې چا پردی کړلو قرآن ته چې چا شا کړه هغه سړي دنیا او عقبه خپله تباه کړه الله دې موږ د داسې ناکامۍ نه په امان کړي
الله دې موږ ته دغه کامیابۍ په لار روان کړي. هغه څوک لیونی دی چې دولت پسې ملنګ وي، هغه د کار سړی دی چې قرآن لره پتنګ وي. دنیا کې د فساد او شر جنډې ختمول غواړي، که امن دي پکار وي مدرسې جوړول غواړي. دا نن دلته په مظهر القرآن لالو بالا کې دا ګل پتنګان چې موږ ته ښکاري په ښکلا کې، دا نور څه نه دي، دا د پاک قرآن دستاربندي ده. د رور محمد سویب او سدیس خان دستاربندي ده. عصمت ته مبارک، سهیل احمد ته مبارک شه، باسط علي او اعتزاز احمد ته مبارک شه. راحل هم نن پوره کړل د درسګاه کې سبقونه، د دې نه علاوه بلا او نور ګلونه. دا کار ډېر بختور دی، هر یو تن ته مبارک شه. دنیا ته مبارک شه او دې وطن ته مبارک شه. پټکې د دې هر یو د پلار په سر تړل پکار دي. دنیا ته د قرآن اصلي عظمت ښودل پکار دي. مولانا عزیز الله و عباد الله ډېر محترم دي. خدمات یې زه څومره هم بیان کړم هغومره کم دي. د مدرسې د طالب علم په حوالې سره اکثر څوک ورته دهشتګرد وایي، څوک یو نوم وایي، څوک بل نوم وایي. ما خپل نظم په هغې لیکلی دی. زه مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي، دا د راتلونکي وخت یارو لا مشالونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. زه مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي، دا د راتلونکي وخت یارو له مشالونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. دا چې لاسو کې قرآن دی، د دې په زړونو کې ایمان دی، په هغو فضل د سبحان دی، د چا بچی چې طالب جان دی. ډېر بختور دي که یې میاندې او که پلرونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي، دا د راتلونکي وخت یارو له مشالونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. نن زده کوي د رب کلام، سبا به خور کړي حق پیغام، وی به لارښود د ډېر ټول قام، نن ورته وکړئ ګورې پام. د دې ولس په زړو کې داسې امیدونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. زه مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. چې پتنګان د حق جوړېږي، د غیرت وینې بیدارېږي، اغیار د نوم نه یریږي، د دنیا ټول کفر سوځېږي، ځکه یې ایښي دوی له بل قسم نومونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. زه مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. د مدرسو کفالت وکړي، د سره ګلونه مړاوي نه کوي، اغیار پې خلم بلم به کوي، پټکی د دوی په سر ښایسته کوي، د امن نښه یې په سر سپین رومالونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. زه مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي، دا مې د اسلام د باغ ګلونه دي. رب دا ټول کړي عالمانه، پکې پیدا کړي حافظانه، د پاک قرآن ښکلي قاریانه، هر درد چولی نسم حیرانه،
ورلتم فکی میرا وڑی خپل شیرونه دي دامی د اسلام د باغ ګلونه دي دا د راتلونکي وختیارو لمشالونه دي دامی د اسلام د باغ ګلونه دي زی مدرسې ته ورسره خپل کتابونه دي دامی د اسلام د باغ ګلونه دي